چې زما بابا باندې وي ها दुकान पक्का मनियारे चीनी बेजत بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه منګرو امتیاز کمره ما قدرمنو چرته چې بچی یتیم شي لار مړ شي او بچی یتیمانان شي نو د بچو هغه ارمانونه هم خور شي. یو ماشوم بچی را سره رابطه کړې و چې یتیمه ده، مدرسه کې سبق وای چې چاچو ما سره د علم کتابونه نشته، مدرسه کې سبق وایم او سبق نه شروع شوی دی، کتابونو تنظیم نه کیږي. هغه تاسو را منګرو په تعاون باندې په دواګانو باندې کتابونو تنظیم خدای پاک وکړو. اوس د هغه ماشومې رور سره ناستې ما د دې خبرې تاسو سره شریکه کوم. بچی ستاسو نوم دی ابوبکر. بچی څنګه کې سبق وای؟ پګم کې. بچی پلار دې کله وفات شوی دی؟ یاد دی راته؟ نه دی یادو؟ کله نا کله زړه کې راځي چې زما بابا باندې وي؟ ها راځي که نه راځي؟ دا راته ووایه چې کور کې نور څوک دي د ګاټې واټې؟ څوک نشته دی بچې؟ ملګرو خبرې ډېرې دي خو زموږ مطلب د چا اړه در ورکول نه دي. دا ماشومان دي شوی ډېر سره خوا کې او کلی دی هغې سره تعلق دی، پټۍ یې نشته، دوکان یې نشته، روزګار یې نشته. بعضې ټیم پکې داسې راشي چې مور بیبي یې وایي چې ماښام سالون هم نه بچي په نهره باندې اوده شي. کتابونه له خیره سره وشو، د دې د مور نه تپوس وکړو چې بیبي تاسو څه روزګار کولی شئ؟ تاسو له مونږه څه روزګار روان کړو، د خپلو بچو سره په عزت باندې ناست دی، ښه په خوشحالۍ باندې او ځان له رزق ګټئ. نو خوری چې کوم دا د دې مور بیبي هغې ووایي چې مونږ له داسې سپک غونته د منیارۍ یو دوکان چې په کور کې زه چلوم. دا ویډیو مطلب او مقصد دا دی چې دې بچو سره دې خاندان سره مونږ تاسو ودرېږو، د دې مرسته وکړو او دې له داسې له 100,000 روپو څه د منیارۍ یو روزګار یو ذریعه روانه کړو چې دا زنانه خپل کور کې ښه پایه عزت ناست دي او خپلو بچو له پیسې ګټي. दुकान पक्का मनियारे चीनी बेजत